شهزاد محمدي، اصغر افغان او ګلبدین ایب ته د ګریزګیل له پیغور څخه ډکې او حقیقي خبرې. رښتیا هم دغو دریو افغان لوبغاړو ته نوره پکار ده چې د ګریزګیل پر خبره یا پر خوا ولاړ شي. نو ملګرو چې ګریزګیل څه ویلي دي، څه خبرې دي، راځو ټول معلومات په همدغه ویډیو کې درکوو. که هر څوک د کرکټ اړوند معلوماتو ته ضرورت لري چې پر وخت سره خبر شي، نو یاران ټي وي یوټیوب چینل ضرور در سره سبسکرایب کړئ. ګریزګیل نور له یو ورځنی نړیوال کرکټ څخه تقاعد شو. د کرکټ د نړۍ بریدګر توپ وهونکی چې توپ اچوونکي پر وړاندې تل د ستونزو سره مخ وي، یو ورځنی کرکټ په بریا سره پای ته ورسوه. ګریزګیل 29 کلن دی، خو د هندوستان پر وړاندې په خپل وروستۍ یو ورځنۍ لوبه کې په پوره انرژۍ قوت وښود. نوموړي د هندوستان پر وړاندې د سیریز وروستۍ لوبه کې 450 نیمه سلیزه ووهله او په 40 توپونو یې 22 منډې وکړې، 5 شپږیزې او 8 څلوریزې ووهلې. د ګیل لپاره چې وروستۍ 300 لوبه یې چې وه، په ځانګړې شمېره لباس ورته جوړ شوی و. ګریزګیل په اوپننګ کې تر بل هر لوبغاړي ډېرې منډې کړې دي. نوموړي د پیلیز لوبغاړي په حیث په یو ورځنی نړیوال کرکټ کې 1115 منډې لري. ګریزګیل د ویسټ انډیز لپاره تر ټولو ډېرې 1480 منډې کړې، تر ټولو لوړې منډې یې 215 دي. همدارنګه 25 سلیزې او 450 نیمه سلیزې وهلې دي، 302 شپږیزې او 1128 څلوریزې وهلې. همدارنګه ګیل په 300 یو ورځنۍ لوبه کې 160 ویکټ اخیستي چې د 40 منډو په مقابل کې 15 ویکټې غوره توپ اچونه ده. همدارنګه 140 کیچونه یې هم نیولي دي. نو ملګرو، باید ځینې افغان لوبغاړي هم نور تقاعد شي او له کرکټ څخه لاس پر سر شي، ترڅو نوي ځوانانو ته په کرکټ کې یا په کرکټ ملي لوبډله کې ځای پاتې شي او خپله وړتیا ثابته کړي. تر بیا ښې شېبې، ښه وختونه.